لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام لره یو صحابي راغی وی د الله پاک پیغمبره زما مور او پلار دواړه مړه دي نه مې مور شته او نه مې پلار شته خو د الله پاک پیغمبره پس د مرګ د هغې په ما باندې څه حق شته چې زه یې ادا کړم هغې خو مړه دي خو اوس په ما باندې د هغې څه حقوق شته چې زه یې ادا کړم نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایله او په تا باندې د مور او پلار حقوق دي د پس د مرګه وی د الله پاک پیغمبره کوم حقوق دي په ما باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی لومبی حق د مور او پلار په بچي دی مور مړه شوه پلار مړ شو نو اول په هغې باندې څه کول دي جنازه کول دي اول په هغې باندې څه دي جنازه کول دي په کار مونږ خو دا ده چې دومره یو بچی خو مونږ ځان له په خپلو بچو کې جوړ کړي چې مړه خو شو چې و خو راباندې درېږي چې جنازه خو راباندې وکړي چې جنازه خو راباندې وکړي که نه څومره خوند کوي مور مړه ده پلار مړ دی او بچی جنازې ته مخکې شي جنازه په چا کول پکاري جنازه په هغه انسان کول پکاري چې تا ته پته ده چې زما د مړي درد د په زړه کې شته دی او ستا په یقین کې دا نیکعمل او صالح انسان وي په هغه جنازه وکړه نو چې مور مړه ده پلار مړ دی نو د دې زوی په زړه کې به ډېر درد نه نو دی چې په دې دعا باندې ودرېږي او دی وایي اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا دا دعا چې غواړي او د اوښ د سترګو نه دا اوښ کې بهیږي الله به پرې رحم کوي که نه به کوي الله به پرې رحم کوي ضرور کوي په خپلو بچو کې ضرور یو بچی عالم کا حافظ کا چې سبا مړ شي چې په کټ خو دې ودرېږي جنازه خو وکړي که نه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي د مور او پلار په بچي اول حق دا دی چې الصلاة علیها چې الصلاة علیهما په دې دواړو باندې څه شی دی جنازه کول دي جنازه کول دي دویم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي والاستغفار لهما چې کله مور او پلار مړه شي په بچي دویم حق دا دی چې والاستغفار لهما د هغې دپاره دی د الله نه بخښنه غواړي انسان دی ګناهونه به دې شوي وي کمزورۍ به شوي وي بچي له پکار دي چې مونځ کوي او د الله په دربار کې لاس اوچتي چې الله زما مور او پلار وبخه الله زما په مور او پلار رحم وکړه الله ته پې خفه شه الله ته پې خفه شه الله انسانانو ګناهونه به دې شوي الله د هغې ورته معافي وکړه الله والاستغفار لهما دویم حق د مور او پلار په بچي باندې د مرګ نه وروسته دا دی چې دا بچی به د هغې دپاره څه غواړي دعاګانې غواړي دا به کوم بچی دعاګانې غواړي دا به هغه بچی غواړي که نه چې ما ته یې دیني تربیت کړی ما ته یې څه کړی چې هغه مونځ کوي ما تعالی به دعا غواړي که نه چې هغه مونځ نه کوي نو ما تعالی به دعا د کوم طرفه وغواړي هغه به ما تعالی دعا کله غواړي چې که هغه په معاشره کې ویني چې دا یو چرسي دی دا پوډري دی دا په پلان جوارګر دی دا سودخور دی چې ګوري یو ته بل ته ګوري دی غلطو خلکو ته ګوري نو هغه ته چې خپله مور رایاد شي او پلار رایاد شي وایي الله زما مور او پلار له جنت الفردوس ورکړه چې زما یې تربیت کړه چې زه داسې نه یم داسې ده که نه ده ما ته د بچي صحیح تربیت کړی زه ته مړه یو سبا چې هغه په معاشره کې غلطو خلکو ته ګوري هغه به د خولې نه به بې اختیاره دعا وځي الله شکر دی چې زما مور او پلار چې زما یې صحیح تربیت کړی دی چې زما نه پوډري نه دی رخ شوی زما نه چرسي نه دی رخ شوی زما نه سودخور نه دی رخ شوی نو چې ما ته د بچي تربیت نه دی کړی په غلطو لار روان دی هغه ما ته له دعا غواړي سبا چېرته رالم دعا نه غواړي نو دویم حق د بچي په مور او پلار باندې څه شی دی د مور او پلار حق په بچي باندې څه شی دی پس د مرګه هغې دپاره دعاګانې غوښتل دریم نبی علیه الصلاۃ والسلام هغې صحابي ته وفرمایل د مور او پلار پس د مرګه حق چې دی که نه وانفاذو عهدهما کو چرته دوی دواړو په ژوند باندې د چا سره لوظونه کړي که نه او دوی مړه شوي نو بچي له د هغې لوظونو پوره کول پلار یې په ژوندانه باندې د چا سره څه وعده کړي د یوې خبرې لوظونه یې کړي دي نو مور او پلار یې مړه دي بچی ژوندی دی پکار ده چې هغه لوظونه دی د هغوی څه کړي پوره کړي د مور او پلار هغه وعدې دی په ژوند باندې پوره کړي او څلورم نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وصلة الرحم التي لا تسأل الا بهما نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل د مور او پلار څلورم حق پس د مرګه په بچي دا دی پس د مرګه په بچي باندې دا دی چې د مور او پلار کم رشته دار دي دی به هغه رشته پالي هغه رشته به یې څه کوي ډېر کله ته موږ په خپله معاشره کې لیدلي که نه چې مور یې مړه شي که نه دی ماماګان پرېږدي
مور مړه شي د سپری دي ماماګان پوری مور مې نشته نو ماما پکې څنګه مور مې نشته دی نو نه دا د هغې رور دی په تا باندې د هغې پس د مرګ دا حق دی چې د هغې د رور ته خیال وساتې دا مطلب نه دی چې مور مې نشته زه په ماما اوس څه کومه پلار مې نشته دی زه په تره څه کومه نه مور او پلار دې مړه شو د هغې چې څومره رشته دار دي په زه باندې د مور او پلار حق دا دی چې پس د مرګه د مور او پلار به د هغې د رشته دارو سره دی څه ساتي تعلق ساتي د مور او پلار رشته داري به راټینګوي دا د شریعت حکم دی د مور او پلار رشته به پس د مرګ نه پرېږدي او پنځم حق د مور او پلار څه شی دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي و اکرام صدیقهما پنځم حق د مور او پلار پس د مرګ به بچي باندې څه شی دی د هغې د دوستانو عزت کول د هغې د دوستانو څه کولو عزت کول هلکه دا مې د پلار دوست دی پلار مې مړ دی خو د ده په ما باندې حق دی دا مې د مور مرګري وه د هغې همزولې وه د هغې ګاونډۍ وه په ما باندې حق دی اگر چې مور مې مړه ده اگر چې مور مې څه ده تابعدار بچی هغه دی چې مور او پلار یې مړه شي او د هغوی دوستان پس د مرګه دی راټینګ کړي هغې دوستان راټینګ کړي عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه دور خلافت ته روانو عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه ښه لښکر دی ورسره په لاره باندې روان دی نو چې روان دی یو بوډا سړی وله مخې له راغی نو عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه د خپل اس نه راکوز شو په سر باندې چې کم پټکی و که نه هغې بابا هغې مشر سړي ته یې په سر کېښودو هغه ته یې په سر کېښودو او د لاسه یې ونیو خپل اس ته یې وخېجو او اس یې د مواره ونیو په خپله مخې ته روان شو اس یې مخې نیولی و هغه مشر سړی په سورلۍ کېنولی تله یو ځای کې یې داسې پړاو ور واچو کسانو ته نه تپوس کو عبدالله بن عمره مونږ ښایي چې دا بابا چېرته ناشنا سړی دی تا خو د ډېر عزت کولی دا دی څوک خپل دی کو دا څوک دی عبدالله بن عمر رضی الله تعالی ته وفرمایل دا زما د بابا د عمر رضی الله تعالی دوست دی دا زما بابا عمر رضی الله تعالی چې دا د هغه دوست و او ما د نبی علیه الصلاة والسلام نه اورېدلي دي چې په ټولو کې لویه نیکي غټه نیکي دا ده چې سړی د پلار د مرګ نه وروسته د هغه د دوستانو عزت وکړي دا ما د نبی علیه السلام نه دا حدیث اورېدلی دی نو دا زما د پلار د عمر رضی الله دوست و اوس ما د ده عزت ځکه کوم نو پلار دې مړ دی نو دا نه چېرې زه اوس د هغه خلک نه پېژنم تابعدار بچی دا دی چې د پلار دوستانه راټینګه کړي د پلار چې د چا سره تعلق و هغه راټینګ کړي نو غرض مې دا کو چې موږ له د خپل مرګ تیاری کول پکار دي موږ له د خپل مرګ تیاری پکار دی په دنیا پورې دومره زړه نه دی لګول چې ته ټولې رشتې پرېږدې هر څه پرېږدي مړه زه ځان له مصروف یم زه چاته وزګار نه یم اوسو ما په سر ځان له کارونه دي نو نه چې دا څومره کارونه تا راټول کړي دي که نه الله به دې د دې نه د هغې کې ډکې که او فارغ به نه شي ته خپل آخرت له سوچ کول پکار دي د مور او پلار ژوندي دي د هغې خدمت کول پکار دي وفات شوي دي دا به نه وایي چې زما مور او پلار نشته یاره زه څه وکړم زه اوس بدبخته یم مور او پلار مې تلي زه څه وکړم د هغې دا 15 حقوق ادا که مور او پلار دې نشته دی نو دوستان خو شته که نه مور او پلار دې نشته استغفار خو له غوښتلی شي که نه مور او پلار دې نشته دی هغې به څه وعدې کړي هغه خو پوره کولی شي که نه رشته دار به یې د هغې سره خو رشته ساتلی شي که نه مور او پلار د نه خفه تللی دي دا 15 حقوق ادا که الله به درنه په قبر کې په ورځ د آخرت باندې هغه رضا حساب کړي به رضی بیا استانه الله تبارک وتعالى دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي الله تبارک وتعالى دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب